د مابس له څلور لارې تر 12مې حوزې نوې طرحه، نوی ډیزاین او نوې خبرې. ډېر جدي نیسي د کار کیفیت چې باید په ښه کیفیت سره پروژه ترسره شي. کار نظارت څنګه دی؟ د ښاروالۍ له لوري دلته د کار نظارت کیږي که نه کیږي؟ خپل وطن په آبادولو کې باید چې څومره هغه کې وس کیږي که نه تر هغو هغه کې محنت وکړي. دا چې قیر واچوي بس نور خلاص شي، خلک پرې نور ګټه واخلي. 4 میاشتو کې شاید تکمیل شي. انجینر صاحبان چې عملاً په دې پروژه کې کار کوي څومره دي تعداد دی؟ څومره 2 لاینه دي چې یو زمونږ 10 متره سړک ده چې 710 متره طول لري. انجینر صاحبانو نه هغه خلک چې ستاسې سرکاري ګړي دي دلته هغوی نه خوشحاله یاستئ که نه؟ دا د مومند څلور لار یا د مابس شهرې نه شروع کېږي بیا بېرته 12مې حوزې سره وصلېږي. د بخښونکي او مهربان آزاد په سپېڅلي نامه د درنو لیدونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. درنو لیدونکو، نن موږ د هېواد د پراختیا په برخه کې د یو بلې پروژې خواته راغلي یو. دا نو یوه نوې پروژه ده. ځینې پروژې موږ د هېواد په داخل کې چې لرو بیا د بیا رغونې پروژې او یا هم د پراختیایي پروژې چې هغه هم پراخوالی ورکول کېږي، یو څه وسعت پیدا کړي او لویږي. خو دغه پروژه چېرته چې زه اوس ولاړ یم دا یوه نوې پروژه ده چې دلته په همدې سیمه کې عملي شوې ده او دغه ده چې چارې روانې دي. تاسې کتلی شئ دغه ورونه فعلا په همدې پروژه کې لګیا دي او خپل کارونه پر مخ باندې بیایي. نن چې په کوم ځای کې زه ولاړ یم دا د ارزان قیمت سیمه ده او دقیق د محبس 4 لارې ده. تاسې د دې سیمې څخه کېدای شي زیات تګ راتګ کړی او شاید د دې سیمې له ډېرو ځایونو سره اشنایي ولري او شاید یا هم د دې ځایونو نومونه مو هم اورېدلي وي. دلته یوه 4 لارې که وړاندې لاړ شي یو بله موجوده ده چې د چارایدو په نوم باندې مشهوره ده او دلته بیا ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وي. ځینې وختونه چې موږ له دغه سیمو څخه تګ راتګ کوو نو ساعتونه انتظار باسو تر څو پورې دغه لاره خلاص شي او موږ وکولی شو چې خپل هدف ته ورسېږو. خو که وګورو په اوس وختونو کې دغه پروژه د چارایدو د 4 لارې یا د چارایدو په څنګ کې جوړه شوې ده چې دغه ګڼه ګوڼه چې دلته موجوده ده دغه ختمه کړي او دلته وکولی شي چې هغه سهولتونه رامنځته کړي زموږ هېوادوالو ته. دغه 4 لارې نو بیا که وګورو دا د محبس 4 لارې ده او یو نوی سړک دلته جوړ شوی ده چې د محبس د 4 لارې څخه پیلېږي او په 12مه حوزه باندې پای ته رسېږي. دا سړک تقریبا 40 متره عرض لري چې ډېر یو زیات عرض دی په دې سیمه کې او د چارایدو سړک چې کوم یو دی هغه بیا 30 متره عرض لري. دلته په دې سړک کې مختلف موضوعات چې د یو معیاري سړک لپاره اړین دي دا په نظر کې نیول شوي دي او ټول دلته انشاءالله چې عملي کېږي به او هغه ستونزې چې موجوده دي انشاءالله چې خلاصېږي به ورسره. موږ هم کوښښ کوو چې د دغه پروژې له کارکوونکو سره د دې پروژې په تړاو باندې خبرې اترې وکړو. همداشان له دغه ورونو سره چې عملاً دلته کار کوي له دوی سره هم خبرې اترې وکړو. ورځو خپرونه پیلوو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. په همدې پروژه کې ولاړ یو او زه غواړم د انجینر صاحب سره د دې سړک په تړاو باندې خبرې اترې وکړم. دوی هم مصروفه دي خو بیا هم کوښښ کوم چې یو څو دقیقې وخت د دوی ونیسم او د دې پروژې په تړاو ورسره یو څو خبرې وکړم چې هغه معلومات چې اړین دي د دې پروژې په تړاو باندې هغه له تاسو سره هم شریک کړو. السلام علیکم انجینر صاحب. سلام علیکم. علیکم السلام. تاسو سره مې شروع بخیر راغلی. خاص خیر کرای ده. شکر دی. ژوند مو بخیر دیږي. ژوند دې وسیله. تاسو نو مبارک. زما نوم سید مرتضی سادات. انجینر صاحب
کارونه مو څنګه روان دي. په اوس وخت کې چې ګورو ماشینونه عملاً لګیا دي. فکر کوم چې دغه د پلي تګ لپاره د لارو برخه صرف فارغ د نور خو له خیره سره بشپړ شوي دي. اساسي طبقات من کار کړي دي، فقط کم پاتې دي. یوازې د بسکور سلیات زمونږ په دې ساحه کې پاتې راو. زمونږ 2 پلاټ دي اصلا یا 2 لاینه دي چې یو زمونږ 10 متره سړک ده چې 18 متره طول لري. د هغه بسکورس هم مونږ کړي او بل سړک زمونږ 40 متره سور لري چې د هغه کې مونږ سبیس کړي او بسکورس فقط بسکورس لیار په باندې پاتې ده چې بسکورس دغه واچو. انجینر صاحب نو دلته 2 سړکونه تیریږي. په دې ځای کې خو یو سړک دار چې د 40 متره بر لري، بل سړک بیرته د همدنه جدا کیږي، بیا 12 یو ځای سره وصلېږي، هغه بیا 10 متره سور لري. دا یو اتصالي سړک دی. نو دا اتصالي سړک دی. د کوم ځای نه پیلېږي له خیره سره په کوم ځای باندې پای ته رسېږي؟ دا د مومند څلور لار یا د مابس شهرې نه شروع کیږي، بیا بیرته 12 یو ځای سره وصلېږي. ډېر انجینر صاحب که دا راته اوس دلته خو چې اوس ګورو دغه د کانال موضوع هم شاید یو څه په نظر کې نیول شوی ده چې ګورو که د دې په تړاو راته ووایې تخنیکي موارد یې راته ذکر کړي چې څومره دغه ویالې چې تاسې جوړې کړي دي معیار یې په نظر کې نیول شوی دی او که نه؟ بالکل دا اوسپنیز کانکریټ دا چې په ډېر جګ مارک باندې جوړ شوي دي او در سر پټیږي چې د هر 2 متره بعد د لپاسه بیا 3 دانې پریکاس لابونه ایښودل کیږي چې هغه د پاکاري په خاطر بیرته ایستل بیا ایښودل کیږي. نو په ډېر کیفیت سره جوړ شوي دي. ډېر انجینر صاحب په اوس وخت کې په دې پروژه کې څومره تاسې کاري نیرو لرئ؟ همدغه شان هغه انجینر صاحبان چې عملاً په دې پروژه کې کار کوي څومره د تعداد دی څومره؟ د ضرورت مطابق چې څومره انجینران پروژې ته ضرور دي هغه موږ لرو. په هر بخش کې د کوالټي بخش انجینران جدا دي، د سروي بخش جدا دي او نور صاحبي انجینران جدا دي. چې څومره انجینران ضرور دي هغه موږ په ساحه کې موجود لرو. یعنی همیشه تاسې انجینر صاحبان همیشه په ساحه کې موجود دي؟ همیشه په ساحه کې موجود دي. بله. د کار نظارت څنګه دی؟ د ښاروالۍ له لوري دلته د کار نظارت کیږي که نه کیږي؟ بالکل د ښاروالۍ له خوا نه خو انجینر صاحبان هر ورځ راځي نظارت لپاره. ډېر جدي نیسي د کار کیفیت چې باید په ښه کیفیت سره پروژه ترسره شي او موږ هم کوشش کوو خپل وطن هم باید سمې جوړ کړو انشاءالله. ډېره مننه. الله تعالی دې ستاسو په کارونو کې برکت واچوي. انجینر صاحب فقط وروستۍ یوه پوښتنه درنه کومه، څه وخت به له خیره سره د قیر اچونې کار شروع شي؟ انشاءالله په 4 میاشتو کې شاید تکمیل شي په خیر سره. 4 میاشتو 4 میاشتو کې انشاءالله تکمیلېږي. ستونزې به ورسره حل شي؟ د خلکو شاوخوا اوسېږي 100% کې ځکه ډېر زیات سهولت برابرېږي چون دا د چارې په ساحه کې ډېر زیات بیروبار ده. نو ترافیک لپاره دا لاره ډېره هم اسانه کیږي او هم ورته نږدې کیږي. اوس یو شی انجینر صاحب چې زما له یاده وته غوښتنه وکړم، دغه سړک نوی رغېږي او که د بیا رغونې دغه پروژه دلته عملي کیږي؟ نه دا نوی رغېږي، له اساس نه جوړېږي تر سره پورې نوی رغېږي. یعنی نوی ده؟ نوی جوړېږي. ها بیا نو انشاءالله چې ستونزې چې موجودې وي انشاءالله دغه ترافیک به هم تقسیمېږي ورسره. نو ډېر انشاءالله او دلته ډېر زیات سهولت جوړېږي چون 40 متره سور د دې سړک ده او 10 متره هغه ده او مستقیما د 12 یو ځای ته وصلېږي او بیا مستقیم د ښار سره هغه کېږي. نو ترافیک بوج په دې باندې ډېر زیات کمیږي. همکاري د ولس څنګه ده؟ ښه دی، ولس موږ سره همکار ده په هر بخش کې انشاءالله تر څو کومه ستونزه نه ده جوړه شوې. ډېر زیاته مننه. الله مبال در خوشحاله اوسئ. ډېره مننه درنو لیدونکو، تاسې د انجینر صاحب خبرې واورېدلې. که وګورئ دا یو ډېره ستره پروژه ده، کوچنۍ پروژه نه ده. کله هم چې راځي د دې سړک په منځ کې درېږي نو شاوخوا سیمه چې ګورئ همدا شان هغه معیارونه چې دلته په نظر کې نیول شوي دي دا شان د پلي تګ لپاره چې کومې لارې موجودې دي دلته او اوس هم دلته دغه ورونه لګیا دي عملاً په دغه ماشین باندې کار کوي کوم چې د دغه شرکت لخوا دلته موظف شوی دی او کار کوي. ګلیډر ورته وایي، فکر کوم چې د ګلیډر په نوم باندې یادېږي. زه د دغه ماشینونو په تړاو باندې ډېر معلومات نه لرم ځکه ډېر ورسره نه وي پاتې شوي. نو دغه ماشینونه فعلا چې دلته لګیا دي کار کوي. که چېرته د سړک دغه سر وګورئ چې دغه د مابس 4 لارې چې کومه یوه ده دلته هم دغه کار جریان لري او وروسته دغه پروژې کوم پیل چې دی هغلته هم دا کار جریان لري. همدا شان د 12مې حوزې مخې ته هم کار جریان لري چې په دې ټولو برخو کې عملاً کار جریان لري او روان دی. انشاءالله چې ډېر ژر به هم د انجینر صاحب خبره چې دغه د قیر اچونې چارې به هم پیل شي. که اوس وګورئ دغه ټولې چارې د قیر اچونې لپاره آماده شوي دي، عملاً دلته کار جریان لري او موږ هم دا هیله لرو چې زر تر زره دغه سړک بشپړ شي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. درنو لیدونکو تاسې انځورونه ګورئ، بېرته راګرځو.
بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو، لکه څنګه چې ګورئ موږ د دې پروژې په کاري ساحه کې ولاړ یو او دا د محبس څلور لارې ته نږدې سیمه ده چې همدلته فعلا کار د دې پروژې جریان لري او وړاندې هم نوروز آباد دی. دلته یو څو وروڼه چې په دې پروژه کې عملا کار کوي، له دوی سره به یو څو خبرې اترې کوم چې د دوی کارونه څنګه روان دي. دوی نو اوس فعلا لږه دمه کړې ده او زه هم د همدې فرصت نه ګټه اخلم، غواړم له دوی سره خبرې وکړم. السلام علیکم. ستړی مه شئ ورور، ښې په خیر یې صحت دی که ده؟ کراري ده؟ شکر دی الحمدلله. ژوند مو په خیر تېرېږي؟ الحمدلله شکر دی. خوشحاله اوسئ. خدای ناراضي یم. الله دې آباد لره. کارونه هم څنګه روان دي؟ والله کارونه ښه بس ښه درس کې روان دي، ښه ټیټ روان دي. انشاءالله چې بس لږ وخت کې به پروژه مکمله شي. ډېره مننه. خیر اوسېږي، خدای تعالی دې ستاسې په کارونو کې برکت واچوي او د آبادۍ پروژه ده او تاسې پکې عملاً کار کوئ، دا نو ډېر نیک کار دی. بالکل هم خوشحالېږم، بس هم پکې مزدوري میلاویږي او هم بس په دې خوشحاله چې وطن آبادېږي. نو الله دې افغانستان آباد کړي. غوړي لا غوړي ها غوړي لا غوړي صحیح خبره. دوه ګټې دي پکې او موږ هم ډېر خوشحالېږو چې تاسې غوندې دغسې ځوانان لرو چې عملاً کار کوي. یو خدا ده چې په صداقت سره کې کار وکړي، خو هغه ده چې یو څه نوره ګټه هم رسېږي دې وطن ته. صحیح خبره ده، داسې کوو موږ. هر ځوان دل چې کوم لګیا دی که نه په صداقت سره کار کوي. بس ډېره مننه. څومره وخت کېږي دې پروژه کې کار کوي؟ زه خپله ما دا میاشت اوس پوره کېدو والا ده. میاشت کېږي؟ او زه راغلی یم. او نور ملګري څوک شته چې د پروژې د پیل نه تر اوسه پورې کار پکې کړی؟ شته دي، او بالکل شته دي. لکه اوس دا ته ما وښودل حسن اولاد دی، هغه تر پیل نه لګیا دی. یعنې اول نه لګیا دی؟ اول نه لګیا دی او اوس ښه دی، پوه یم دی په دې کارونه باندې. هماغه زموږ سره کارګر دی، بس ټول کار موږ ته هغه ښیي چې هغه سره بس. یعنې تجربه یې ډېره ده، په همدې خاطر سر کارګر دی؟ بالکل صحیح خبره، همداسې تجربه یې د وجې شوې. ډېر ښه ډېر ښه. نور هم څه دي، ډېر پکې دي. لکه سرکارګر یم، هغه بیا سرکارګر ټاکلي دي. نور بیا موږ انجینر ته ضرورت نه وي، هغه موږ ته ځای ښیي، هغه کار موږ کوو. لګیا انجینر هغو ته به صرف اشاره کوي اوس نور موږ. یعنې صرف دا ده چې یوازې یوه لارښوونه ده چې دغه کار وکړئ، نور بیا د تجربه پیدا کړې ده چې انشاءالله کار کېږي. هغوی پوه دي بالکل، هغوی بس هر کار باندې چې کوم کار کوو که نه، اول موږ خپله هم بس توغونه خو هر سړی پوهېږي چې کوم کار خو چې کوم کار ورانېږي که نه، بس هغوی موږ ته بیا لارښوونه کوي چې ډېر ښه. اوس هم کارونه کوم ځای ته رسېدلي دي له خیره سره؟ کوم ځای کې یاستئ؟ دا اوس چې لګیا یاستئ دا کومه برخه ده د دې سړک ده؟ دا خو اوس هغه دغه پیاده رو دی، دغه خواته یو لنډ غوندې سړک وتلی دی. دغه سړک برابرېږي او دغه سړک کار چې کوم دی که نه، عمومي سړک هغه کار آخره درجه کې دي. بس انشاءالله چې مکملېږي دې نه بعد. صرف دا ده چې قیر واچوي بس نور خلاص شي، خلک پرې نور ګټه واخلي. هغه باندې لږ مواد اچوو، هغه مواد چې واچوي هغې د پاسه قیر، هغه طرف ته چې ممکن دی قیر ته آماده دي، دغه طرف اوس آماده کوو. بس قصه یې ختمه ده نوره د خیره سره. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، الله دې آباد لره. کارونو نه هم خوشحاله یاستئ؟ انجینر صاحبانو نه، هغه خلک چې ستاسې سرکارګر دي دلته، هغوی نه خوشحاله یاستئ که نه؟ ښه خوشحاله یاستئ، هېڅ خبره هم نشته. بس نه چا باندې اواز شته دی، خو موږ هر سړی هر ځوان خپله لګیا دی وطن د آبادۍ لپاره کوشش کوي. پیسې اخلي، نه ده چې په مفته لګیا دي، پیسې اخلي، مزدوري اخلي. او بله دا چې وطن آبادېږي، په دې ډېر خوشحاله یاست. موږ هم دا اوس پاکستان نه راغلي یاست، همدلته چې ولګېدلو، والله ډېر خوشحاله شو چې بس موږ نوي راغلو خپل وطن ته، ډایرکټ وطن په آبادۍ کې لګیا یاستو، کار کوو. نو ډېر خوشحاله یو. والله خدای تعالی هم په کارو کې برکت واچوي. تا وویل چې پاکستان کې اوسېدلو، څومره وخت کېږي راغلی؟ پاکستان هم د 6 میاشتې 7 میاشتې کېږي چې راغلي یاست دلته. او مخکې دې څه شی کول؟ مخکې دې چې دلته دې پروژې ته راشئ؟ والله اوزګار ګرځېدلم، کارونه خوند نه و، رښتیا هم خبره ده. بس موږ هم څه نابلده وو دې علاقې سره، دې ځای سره. او پیکو کار مې هم زده دی، هغه مې هم زده دی، خو موټرسایکلو کار مې هم زده دی. خو اوس فلحال داسې ده چې اقتصاد خبره ده، اقتصاد لږ ضعیفه دی. نو فلحال موږ وایو چې دغه کار کې به لګیا یاستو، کور چې چلېږي که نه، انشاءالله وخت سره به خپل کار خپل کسب شروع کړو. موږ او تاسې یو متل کوو چې توره دې لنډه شوه قدم ورپسې ور واخله. هغه ستونزې چې یو وارې حل شي انشاءالله چې دغه به مو شي. انشاءالله کېږي، امید لرو. داسې خو نه ده، ځکه چې خیر اوس کارنګې سخته په موږ راځي، موږ یې په ښه به یعنې تېروو، هېڅ خبره نشته ده. ځکه چې یو ځای ته نوی لاړ شي، څو ځان ته کاروبار جوړی، کور جوړی، ټیم خو لګېږي ورکې. خو داسې ده چې سخته شته ده فلحال، خو کوشش کوو چې دا سخت اسانه کړو. انشاءالله وبه شي، ځکه پردی وطن وایي پردی کټ د نیمو شپو پردی وطن د خیره سره لاړ خلاص شو. بس انشاءالله خپل وطن کې به کار کوو، خپل وطن کې به دغه د آبادۍ او د پراختیایي پروژې دي انشاءالله چې په دې کې به کار کوو له خیره سره. دا پروژه ختمه شي، بلې ته هم اراده شته همدې کې به لګیا یاستو تر څو پورې چې وطن آبادېږي. موږ هم دلته لګیا یاستو ورسره، ځکه چې ځوانان هم دغه ځای ته په کار هم دي ته، چې څوک راغلي ټول هم دې ته هغه په فخر سره راځي چې مدام ورته امر وشي چې راشي کار وکړه.
نو ډېر په خوشحالۍ سره راځي دغه ځای ته. یعنې ښه شوه چې دا د مسافرۍ او دا د چا خبره د غربت دغه ورځې خلاصې شوې لاړلې دغه تېرې شوې له خیره سره خپل کور ته راغلې خپل وطن ته راغلې دغه ده چې په ډاډه زړه باندې لګیا څوک د چا غږ در باندې نشته دی خپل کار دی او خپل کور دی اوسېږي څوک درته څه نه وایي چې دې ځای نه پورته شه هلته کښېنه په ډاډه زړه باندې همداسې ده همداسې ده بالکل والا ډېر خوشحاله یاست چې خپل وطن ته راغلی. مقصد صرف دغه یو کاروبار ده چې لږه کور وچلېږي دې ته دغه باندې موږ انشاءالله چې راضي یاستو. نور والا خپل وطن کې موږ ډېر خوشحاله یاستو. موږ هغه ځای نه ډېر ارمانونه کړي هغه چاته یې پته لګېږي د خپل وطن د قدر چې لرې وځینې چې ورکوي د خیر هغه هغو ته هم قدر شته دی خو تر هغه غوندې نه چې څوک ځینې لرې وه. ډېر ځوانان موږ سره هلته پاکستان کې وو که نه یعنې موږ خپله ډېر به د افغانستان خپل وطن سره مینه لرله او همدغه ټیم ته انتظار و چې سره راشي خپل وطن کې کار وکړي انشاءالله ټول هم ویاړي چې خپل وطن کې کار وکړي. ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې الله دې خوشحاله لره. فقط وروستۍ خبرې کوم پیغام که لري هغه ورونو ته چې فعلا تاسې زموږ له پردې نه تاسې ګوري پیغام خو دغه ده انشاءالله چې ځوانانو ته هم پیغام دی چې بس د خپل وطن په آبادولو کې باید چې سوری هغه کې وس کېږي که نه تر هغو هغه کې محنت وکړي او نور خو بس ډېره زیاته مننه خوشحاله اوس الله دې په کارو کې برکت واچوي. ډېره مننه. درنو لیدونکو تاسې دغه ورور خبرې واورېدلې که وګورئ هغه ورونه چې په نورو وطنونو کې اوسېدل او اوس خپل وطن ته بیرته راګرځېدلي دي او دغه ډول پروژې چې موږ ګورو او دا ځوانان پکې بیرته مصروف دي نو ډېر د فخر او د ویاړ ځای دی چې دغه ورونه بیرته راغلي په خپل وطن کې دلته په کار باندې مصروف شوي دي او دغه ډول پروژې چې اوس ګوري په افغانستان کې یا د کابل په ګوټ ګوټ کې چې روانې دي همدا ورونه چې په تېر کې په پردیو وطنونو کې کارونه کول او روزګار یې کوو اوس الحمدلله له نیکه مرغه چې راغلي دلته په خپل وطن کې کار کوي او دا یوه لویه لاسته راوړنه ده او موږ هم دا هیله لرو چې دغه پروژې نورې هم له خیره سره زیاتې شي او موږ وکولی شو چې په ځان باندې بسیا شو چا ته اړتیا پیدا نه کړو. درنو لیدونکو تاسې د همدې پروژې یو څو انځورونه ګورئ بیرته راګرځو. لکه څنګه چې ګورئ درنو لیدونکو دلته دغه د ویالو د جوړولو لپاره قالب بندي ترسره شوې ده همداشان سیخان هم اچول شوي دي چې دغه د سیخ اچولو کار تر ډېره پورې سیمتاوي چې ورته وایي بشپړه شوې ده او قالبونه شاوخوا د ویالې لپاره تړل شوي دي او زموږ دغه ورونه عملا دلته کار کوي او که دغه ساحه وګورئ همدا له مابس د څلور لارې سره نښلېدلی ده دغه سړک او همدغه اتصالي پوینټ دی او اوس چې ګورو له وړاندې ځای څخه کارونه ټول پای ته رسېدلي دي یوازې دغه ځای کې کار روان دی چې زموږ دغه ورونه پکې عملا کار کوي او دننه د ویالو په منځ کې دغه کانکریټ اچوي دوی عملا کار کوي او دوه ورونه لګیا دي دوی سره به زه خبرې کوم او دلته وګورئ پورته له وړاندې ځای څخه دغه د پلي تګ لپاره دغه لارې جوړې شوي دي یا د پیاده روي دغه لاره جوړه شوې ده خو دلته بیا نه ده جوړه شوې ځکه هغه ساحه ټول کارونه یې پای ته رسېدلي دي یوازې دغه سیمه پاتې ده چې له خیره سره ماشین عملا لګیا دی او وړاندې راځي له خیره سره چې دغه ځای به هم جوړ شي. زه له دغه ورور سره یو څو خبرې کوم دوی نو مصروفه هم دي زه کوښښ دا کوم درنو لیدونکو چې دوی هم له کار نه ونه باسم ځکه چې کاري وخت د دوی لپاره ډېر مهم ده او د دې پر ځای چې موږ ورسره کومک وکړو ځینې وخت موږ مزاحم کېږو نو کوښښ دا کوم چې د دوی ډېر وخت ونه نیسم. زه به له دغه ورور سره غږېږم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاده ښې په خیر خیر کراري ده؟ شکر تاسو ښه یې؟ مننه خوشحاله اوسې. نوم دی؟ عزیز الله. عزیز الله. وړاندې هم تا دغه کانکریټ اچولی دی؟ هو اچولی مې دی دا کانکریټ. اوس دلته راورسېدلی؟ اوس دلته څخې ته راورسېدو. څنګه دي کارونه هم څنګه دي؟ والله الحمدلله ښه روان دي ښه خواښ یې ورته دا کار روان دی. خوشحاله یې کار نه دی؟ زیات خوشحاله یو ځکه چې اختر شپې ورځ روان دی دا کار روان دی مونږ غریبات ته یې ځکه چې لاس روپۍ وګټو کار پکې روان دی داس نور دوه درې ملګري نور هم مونږ سره وغه کېږي مشکلات یې حل کېږي پکې. یوازې لګیا که نور ملګري هم د سره شته دا ملګري هم ستا ملګري دي که هغه د ښاروالۍ لخوا دي؟ نه ټول ما ملګري دي. دا کار تا په اجاره نیولی دی؟ د ښاروالۍ نه که د شرکت نه؟ نه شرکت نه.
یعنې دلته چې هر کار ترسره کېږي خلک ورته معلوم دي یا اجاره نیسي او یا د شرکت لخوا کار کوي؟ ای شرکت لخوا کار کوي ځکه چې هلته انجینران وي که نه هغه یې په ټیکه ورکړي دا کار ټیکهدار یې به ځان ته معلوم شي ټیکهدار بیا ځان ته غاړه واري کریګر دا کار په خلاصوي ځکه چې نورو مزدورانو کار ورسره کېږي کریګرانو بیچاره خلک هم کار ورسره جوړوي. بالکل. یو پوښتنه باید درنه وکړم چې د ټیکې کار ښیي او که د شرکت لخوا چې کار کوي ښیي؟ ټیکه ځکه ښه ده چې په ورځني چې شرکت سره نو کار نه کوي یو بله پلمه کوي چې په ټیکه یې ونیسئ چې 2 متره موږ ته اضافه وځي هم ځکه چې روپۍ هلته بچت کېږي. اوس که ګورو هر ځای کې چې شرکت کار کوي که ښاروالي کار کوي انجینر صاحبان همیشه ولاړې په سر باندې نو هلته څوک هغه هم نشي کولی ودرېږي نه څوک بیا هغه نشي کولی دل ول کار نه ځان نشي باسلی. نه بیا خو موجود لګیا وي هلته ځکه چې په وضیح وي په کدیر وي هلته ولاړ وي. د اجاره چې کار ونیسي ته ټیکه باندې ونیسي د دې ګټه بیا څه شی ده؟ ګټه دغه ده چې کریګر باندې بس ټیکهدار ولاړ وي کار زیات ورنه وباسي بس ورځنی ده ته هم ښه زیاته پاتې 3-4 زره روپۍ ورځ ورته پاتې شي کریګر راشي نه بچات. یعنې که ته خپله کار وکړې ټیکه یې ونیسي چې څومره ډېر کار وکړي که تر ماښام هم کښېنې او کار وکړي او یا لګیا یې مصروف یې هر څومره چې کار کوي ګټه د ډېره ده نو دا ده که کار بیا ډېر وځي ځکه چې هلته موږ متر ته حساب کوو چې اوس متر په 400 روپۍ ونڅه چې موږ 6 متر چار وکړي نو 1400 روپۍ راځي 2 مزدوران چې سره 2 مزدورانو نه بچت 800 روپۍ موږ ته پاتې کېږي. یعنې هغه مزدوري هم باسلی شي ګټه هم درته پاتې کېږي خپله دیاړي دې هم د ورځې وځي. او الحمدلله بس دا کار پکې روان دی دا ښیي نو. او الحمدلله بس ښه وي. خدای دې وکړي چې نور ورونه چې هم دلته ځینې وخت شکایتونه کوي د کار له وجې نه هغوی هم ورسره کار پیدا کړي دغه ده چې تاسې مصروف یاستئ پروژې روانې دي ډېرې پروژې دي تاسې غوندې ډېر ملګري نور هم لګیا دي په کار باندې مصروفه دي او هغه ده چې حلاله نفقه پیدا کوي نو ورسره. او بالکل لګیا دي ځکه چا څخه کم ډېر زیات ملګري دي موږ دلته لګیا یو ځکه چې خپل هر سړی ورځنی کوي ځکه چې هلته کې خلخونۍ ورغاړي دي وړکي جلکۍ ورغاړي ځکه چې اختر روان دی که نه دته واسطه پیدا کوي. کالي مالي اخیستل غواړي د اختر سودا ده نو. او بالکل ځکه چې دا نه خو نه کېږي ځکه نور نه اختر منډې به ورکوي ماشومان خو یې غواړي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله دې آباد لره ډېر خوشحاله اوسئ ډېره مننه. درنو لیدونکو که تاسې وګورئ دغه ورونو سره چې کله هم زه غږېږم او کار باندې مصروف یې ډېر زیات خوشحاله وي او موږ هم واقعیت خوشحالېږو ځکه دوی هم مصروفه دي لګیا دي هغه کمې پیسې چې ورته پاتې کېږي یا ګټه چې کوي هغه نو د دوی لپاره داسې ده چې په تېر کې دوی بېکاره وو الحمدلله دغه هلته لګیا دي خپل کورنۍ لپاره حلاله نفقه پیدا کوي یو څو ورونه ورسره نور هم مصروفه دي دغه لګیا دي چې کاروبار ورسره جوړ دی او بس د قالب په برخه کې کار کوي څوک دغه د سمتاوي په برخه کې کار کوي دغه ورونه دغه د لګیا د له خیره سره د کانکریټ کار کوي او خپل کارونه دغه په مخ باندې روان کړي دي. یو خدا ده چې د دغه ډول پروژو سره که فکر وکړي ډېری دغه بیکاري چې کومه لویه ستونزه ده دا تر ډېره پورې حل کېږي. ځینې ورونه چې په تېر کې د بیکارۍ له امله په ځینو ناوړه عملونو باندې راوښتي وو هغه ده چې هغوی هم له خیره سره دغه پروژې شروع شوي دي له خیره سره مصروفېږي هغه فکر یې هم خپل کاروبار ته کېږي او انشاءالله چې له ستونزو او مشکلاتو نه هم خلاصېږي او نفقه هم حلاله ګټي. دا نو د ټولو لپاره د خیر کار دی. درنو لیدونکو زموږ خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي تر بلې هغې چې زامن الحق امین ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم الله مو مل شه.